د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سیرت پاک غټ غټ واقعات میں شروع کړیو. پنځمه هجره کې د نبی علیہ السلام د مدینه منوره د هجرت پنځم کال کې یو تاریخي لویه واقع پیښه شوې ده او مسلمان له الله لویه کامیابي ورکړې ده او یو لوی جهاد شوی دی، هغې ته غزوه خندق وایي. غزوه احزاب هم ورته وایي او غزوه خندق هم. په شوال د رکوټ اختر په میاشت کې په پنځمه هجره کې دا شوی دی. غزوه خندق ورته په دې وجه وایي چې نبی علیہ السلام او صحابه یو لوی خندق کنستی و د خپل دفاع دپاره. غزوه احزاب ورته ځکه وایي چې ټول کافران چې څومره یهودیان او مشرکان د مکې خلک او د ګردونوا دی د مسلمانانو خلاف یو متحده محاذ جوړ کړی و. ګڼې ډلې یو ځای شو په مدینه شریفه حمله وکړه. ډلو ته احزاب وایي، حزب ډلې ته وایي، احزاب جمع ده. لویو ډلو په شریکه حمله وکړه ځکه غزوه احزاب ورته وایي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته اطلاع ملو شوه چې د مکې کافران په ډېر زور او شور در روان دي او په مدینه حمله کوي. وجه د یهودیانو شرارتو. حیی ابن اخطب دا د یهود لوی مشرو د بنو نذیر قبیله، یو دیو یو کنانه ابن الربیعو. دا دواړه لاړل مکې مکرمې ته او د مکې کافرانې د حضور پاک خلاف بلوه کړه. هغې خواسم پړه کې بغض و حسد و. د حیی ابن اخطب او کنانه ابن الربیع ورته ووایي چې تاسو راځئ، تاسو د باره حمله وکړئ او د دننه نه به د سره زه ملګری شم، مسلمانان به ختم. او بیا دا حیی ابن اخطب وګرځېده. د مکې نه بهر غطفانیان اوسېدل، دا اجرتي قاتلانو. تاسو ته ما مخکې ویلي وو چې د مسلمانانو نه یو ځل په سازش 10 کسه بوتل شهیدان یې کړل. واقع مې ذکر کړې ده. بیا اویا کسان بوتلل په بیر معونه کې شهیدان کړل. اجرتي قاتلانو په پیسو به مړي کول، ډاکې به کولې، لارې به لوټ کولې او که د چا به مسلو ته ضرورت و نو دوی له به پیسې ورکړې، دا به ورسره اوچت شو. حیی ابن اخطب لاړه د دې غطفانیانو چې کوم سردار و هغه ته یې ویې چې موږ سره د مسلمان خلاف راپاسی او د خیبر دا د کجورو لوی وطن اوسم دی او هغه زمانه کې مو د خیبر چې څومره کجوري دي نو په کال کې به نیمې کجوري د تاسو له درکو، نیمې به زمونږ وي، نیمې به ستاسو وي. د هغې نه ډېر لوی شی جوړېده. هر کال به زه د خیبر نیمې کجوري تاسو له درکوم. هغې تیار شو او دا یو سازش شو. دوی ډېر سازشیان په مدینه شریفه کې چې اوسېدل نو د پیغمبر علیه السلام پورې به خنداګانې کولې. یو ځل یو سړی راغی، یو یهودي، او په پیغمبر علیه السلام سلام واچو. نو وی السلام علیک. مونږ وایو السلام علیک یا السلام علیکم، هغه وی السلام علیک. سام هلاکت او مرګ ته وایي. بی بی عایشه صدیقه ناسته وه، پې پوه شوه او ورته غوسه شوه. وی علیکم السلام واللعنه.
وی تاسو باندې د هلاکت او په تاسو د خدای لعنت دی. نبی علیہ السلام بی بی عائشہ ته وی علیک بالرفق، وی عائشہ نرمی کوا، سختی مکوا. وی دا اللہ رسول تاو نری دل چه غی در تسووی در تیوی استامو علیک تدی حلاک شی خیره در تاوکلا. نبی علیہ السلام او فرمائل وی تاو نری دل چه ماو تسووی ماوی وعلیک، یعنی دا تا چه سووی دا دی پتائی نوی دا غی خیره زما پا حق کے نقبلی گی او زما خیر اللہ دا غی پا حق کے قبلی خود ظالمان کوئی گی نو گورا دومر حرامیانو چی دا سلام میں سم ناچو. اسم گوری بعد خلق دا سلام غلط وی سام لفظ استعمالے، سام علیک، سام علیک. سام حلاکت تاوی، مرگ تاوی، تبایت تاوی. نو دا پختنو طریقہ دا چی مضبوط الفاظ سروائی السلام علیک، السلام علیکم، تا سلام اچوا. دارنگی خط چی چاہتا لے گی ان پا کی سلام اچوا. دیر خلق عموماً دا واضح خطونا چی لے گی نو السلام علیکم پا کی نوائی او سو پا کی بسم اللہ نے لکی دا خط پاول کی، بسم اللہ الرحمن الرحیم پا کی نلکی. حلکر اولی یروی دا دی خط سو خیال نساتی، دا دی سو کفاظت نکی، نا حفاظت پتا نہ دیتا چی خط لے گے مسلمان تے لے گے اب پوشو حفاظت تے پوشو. داتا چی پکی دا خدای نم لیتا چی پکی لاندی لی کی عبداللہ دا خدای نم رانا تا چی پکی دا پیغمبر نم محمد پکی لاندی رازی دا پیغمبر نم ندے نو چی بیا دا واداغ نمونا خلص نمونا پکی لاندی تعلی کر پاغلس نمونا کی چاہ پنم کی دا خدای نم رازی دا چاہ پنم کی دا پیغمبر نم رازی نو بیا دا عملی کا کرن ولی چی بے قدری کی گی دا بسم اللہ بے قدری کی گی او تا بسم اللہ نلکے نو ستا پنم کی دا خدای نم دے اللہ دے پکے محمد دے پکے نو بیا دا دی بے قدری کی گی دا ولی لکے نو دا اسی پزول خبر دا تلم چی خط چاہتا لکے کدا وادی مکمل لکے بسم اللہ الرحمن الرحیم او بیا السلام علیکم خبرابر دا دا خط آداب دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چی سمر خطونے لکلی دی گورا کافرانو تے چی خطونے لکلی دی بسم اللہ پکی لکلی دی. دے سوچ نو سا کہ دے کافر تا دا خط لے گم او دا بسم اللہ احترام بنکل او دا بسم اللہ ادب بنساتی. نو چی نبی علیہ السلام کافر تا بسم اللہ لکلی دا بسم اللہ الرحمن الرحیم. او سلیمان علیہ السلام خط اللہ پا قرآن شریف کے نقل کرے دے نو اغب بلقیس تا خط لے کہ بلقیس اغا وقت کافر ہوا او خطی وطلی کہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ تعلو علی واتون المسلمین. اغا گورا سلیمان علیہ السلام دا بسم اللہ وطولی کلا اللہ کے چاہتا لے گی اغا کافر نو کافر خدا بسم اللہ احترام نکی یا حضور پاک چی کافر و تخطی کی بسم اللہ پکی لکی نو تا پتر چی یا بے احترام کئی یا بے نکی. کسرات خط لے گا نبی علیہ السلام بسم اللہ الرحمن الرحیم پکی لکلے وا او کسرات چی خط رسید نو آگو اشلو دا پیغمبر علیہ السلام خط اشلو حضور پاک و تا خیرہ اکلا اخیرت پہ اولا گیرا خود غرض مریض کا ختم شو. نو خط کی بدا نوے چی اگر احترام کئی کہ نہ کئی ادا آگا کار دے کئی کہ نہ کئی مسلمان دے تب پی خود گمان کو چی اگر مسلمان دے او مسلمان بخامقا دا خدای دنو میں احترام کئی او دا بسم اللہ دا قرآن شریف دا دی آیات بے احترام کئی نو خط کے خامقا بسم اللہ الرحمن الرحیم پورا لکے السلام علیکم پورا وائے دا دا پیغمبر علیہ السلام طریقہ دا نو دی بوی نبی علیہ السلام لبرالل وی السلام علیک دا بدا دوی یو دا پیغمبر علیہ السلام وطب خیرک ہولا یا بعض صحابہ برالل اغیب نبی علیہ السلام تو راعنا قرآن شریف کے اللہ فرمائے منگ لحاظ لیکن منگ پختو کے وائی مہربانی دا جد پتا مہربان ہے بیاتا پمان مہربان
دا یو لفظ مهرباني مهرباني دغه رنګې هغې به ویې راعینا زمونږ لحاظ وکړه لحاظ دا دی چې مونږ ته سبق وښایه مونږ ته قرآن وښایه مونږ له څه شی راکړه نو دې یهودیانو به څه وې دوی چې به رالل نبي علیه السلام له نو دوی به هغې کې لږ د ځانه زیاتې وکړو وی راعینا دې عین له به یې لږ زور ورکړه یې به یې پکې جوړه کړه راعینا معنا دا چې ته زمونږ شپونکې یې او یو او سترګې به یې ښکته کړې پټ پټ به یو بل پورې ختې او بل سره خندل چې دا دې ګوره مونږ د نبي علیه السلام بېادبي وکړه الله قرآن شریف کې مسلمانان منع کړل وی دا راعینا مه وایې ځکه دوی یې د بېادبۍ په شکل استعمالوي یې پکې زیاتوي انظرنا وایې چې د الله رسول زمونږ خیال وساته زمونږ ته نظر وکړه او زمونږ متعلق څه سوچ وکړه نو دا دې پورې مې وی چې یهودیان دا ډېر سازشیان نو دوی لاړل د مکې خلک یې راپار کړل او غطفانیانو سره دا وعده وکړه چې د خیبر نوې کجورې به ستاسو وي خو د مسلمان خلاف راپاڅېد لوی لښکر د 100,000 کسانو تیار کړ په مدینه باندې د حملې د 100,000 مضبوط لښکر دی حضور پاک ته چې کله اطلاع راغله نبی علیہ السلام فوراً د صحابو میټینګ راوړه وی څوک مدینه کې پاتې شو او کبار ورته وځو حضرت سلمان فارسی رضی الله عنه د فارس و هغه ته د خپل علاقې او طریقه معلومه وه هغه وی د الله رسوله زمونږ په علاقه کې چې په چا دومره درون لښکر راشي نو یو خندق کنئ مونږ به یو خندق ګیر چاپېره وکنو او هغې میانس کې به شو کافر به راشي نو په خندق خو به نشي راتلی او که چې په خندق راځي نو لاس به خامخا لګئ توره به خامخا غاړې ته اچئ مونږ به یې په کاڼو په غشو وړو پخپله به تښتو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا خبره خوښه شوه او مدینه منوره کې یو غر د جبل سلع ورته وایي د هغې غر شاته پیغمبر علیه السلام لاړ او پخپله باندې تر خراخ کا صحابو ته وی دلته خندق وکنه وی شا به شروع کې یو طرف ته غر دی جبل سلع بل طرف ته اوس هم هلته مساجد خمسه به یې ورته وی مخکې اووه جوماتونه مساجد سبعه بیا دوه روان شو نو پنځه پاتې شو مساجد خمسه اوس هغه ټول روان شوي دي زما په خیال کې اوس 3 جوماتونه پاتې یو بره د غر په غونډۍ په سر دی مسجد فتح ورته وایي اوس هم شته دغه جومات راکوټې خو سخت کال په دې عمره کې چې زه ورغلم نو هغې ته جرنده اچولې څوک ورته پرېږدي نه او مخکې به پکې خلکو 2 رکعته لمونځ کو نبي علیه السلام دقه ځای لمونځ کړی او د حضور پاک خیمه یو وخت کې په دغه ځای وه لاندې یو بل جومات د مسجد سلمان فارسي ورته وایي او یو بل جومات د مسجد عمر بل حضرت مسجد ابوبکر بل مسجد عثمان دی بل مسجد علی دی نو سیر وان کړي دي او 3 جومات شته او حکومت سعودي هلته یو لوی خپل دا فهد په زمانه کې یو لوی جومات جوړ کړی دی د دغې دا مساجد سبعه چې ورته وایي دا غزوه خندق دقه هلته شوی دی نو حضور پاک ورته کرخه راښکه او 10 صحابو ته 10 ګزه ځای حواله کړو وی 10 صحابه به 10 ګزه ځای کنئ یعنې سړي سر یو ګز دی دا تکړه شی او صحابه 3000 کسان 3000 نو 3.5 میله لوی خندق یې وکړ 3.5 میله هر یو سړي سر ګزو په 10 کسانو 10 ګزه 15 ګزه جوور او 15 ګزه پلن دی ورته نشان واچو وی شا به تکړه شی دومره جوور لښکر یې خندق یې وکنو چې د اوبو تري پکې راووته دا اوږد خندق شو یو خوا بل خوا مخامخ غاټ خندق او شاته غر دی او صحابه کرام چې څومره دا په دغه د خندق او د غر په منځ کې ډېره شو دا خندق په 6 ورځې کې تیار شو 6 ورځې کې دننه او دومره په تکلیف تیار شو د درته نشم ویلی ځکه یخني وه په دغه ورځو په مدینه منوره کې انتهایي هوا به لګېده او صحابه وږي مو ډېر زیات
نو دی غریبانانو په دې خېټو پورې کاڼې تړلې، هر صحابي خېټې پورې د لوږې د لاسه کاڼې تړلې، او نبی کریم صلی الله علیه وسلم دوه کاڼې تړلې د لوږې د لاسه. حضرت جابر رضی الله عنه وی چې مې وکتل پیغمبر علیه السلام ته د لوږې آثار مې پکې معلوم کړل. وی ټینګ نه شوم، وی مې چې د الله رسول اجازت راکړې و بوډۍ له کور ته ورځم. وی لاړ وی چې کور ته لاړم، بیبي ته مې بیبي ښځې حضور پاک باندې مې لوږه ولیده، قسم په خدای که صبرېدی شم، ټینګ نه شم، ډېر وږی نورو یو یو کاڼې تړلې دی او حضور پاک دوه کاڼې تړلې دي. د خوراک څه شته که نشته؟ وی ښځې راته وی چې دغه وړه چیلوکۍ د کور کې ولاړه ده، د کورنۍ ساتلې چیلوکۍ ده، وړه غوندې پټېنۍ بوهیمه، او دا لږ غوندې یو ساعه وربشې دي، یو ساعت 3.5 کیلو دي، 3.5 کیلو دا وربشې دي. وی مې چې خلاصې وکړه ته دا وربشې وړکه میچن باندې او ویښه کړه، او زه دا چیلوکۍ لالوم، او نبی علیہ السلام به پټ غوندې راوغواړم د یو 2 کسانو سره، نو دا ډوډۍ به وی چې ډېره ښه ده. وی ښځې مې زر هغه وربشې میچن کړې وړې کړلې، او وی ما هغه چیلوکۍ پټېنۍ چیلوکۍ دا مې لاله کړه او سرمن مې ترې وویسته او غوښه مې ټوټې ټوټې کړه. وی ما غوښه په خپله ووینځله، صفا مې کړه او په کټوۍ کې مې واچول، او وی ښځه مې لګیا ده هغه وړه اغږي. وی ما ته زه را روان شم، وی ښځه راته وایي چې سړیه ګوره ډېر خلک رانه وي، او نبی علیہ السلام ګورې سخي دی، هسې نه ګڼ کسان راولي، نو پویه که ورته ووایه چې صاحب دومره وړه دي او دومره خوراک دی، او ورته دا مه ووایه یو ته راشه یو 2-3 کسه ځان سره بس راغله. مې چې ډېره ښه وی چې رالم حضور پاک مبارک ته مې عرض وکړه چې د الله رسوله یو وړه غوندې کورنۍ چیلوکۍ د ما لاړه، غوښه مې کټوۍ کې واچوه، او ښځې مې 3.5 کیلو یو ساع بیا ورته هغه زمانه کې وي دا کیلوګان نو 3.5 کیلو یو ساع هغه غله ده، هغه به ښځې اوړه کړه. نو یو ته راشه یو 2-3 کسان ځان سره چې هغه ډوډۍ وخوري. وی حضور پاک ما ته وی چې دا خو ډېر شی دی، دا خو لږ نه دي، دا خو ډېر شی دی. او وی اواز یې وکړه ای د خندق خلقو راځئ جابر دعوت کړی دی، ټول راځئ. وی زه مخکې شوم او په منډه لاړم کور ته، او داسې شومه چې ما وی چې زه خو شرمېږم حیا راځي، زه خو شرمېږم حیا راځي، ځکه چې څوک ډوډۍ راولې او ډوډۍ نی، نو دا خو غټه بېعزتي ده، دا به څه کېږي. وی ښځې ته مې وی چې ښځې نبي علیه السلام خو ټول د خندق خلک راوستل، 3,000 کسان دي، خو یې ټول راوستل. وی ښځه مې هوښیاره وه، وی ما ته وی تا ورته ال ویلی دی چې څومره شی دی؟ وی مې چې او ما ورته ووایي چې وړه چیلوکۍ ده او دغه 3.5 کیلو یو ساعه د غله ده. وی چې ال دې ورته ویلی دی نو پروا مه ساته، دا اوس زمونږ میلمانه نه دي، دا د نبي علیه السلام میلمانه دي، هغه راغوښتي دي، نو اوس که وله ډوډۍ پوره کوي او که یې نه پوره کوي، زمونږ دغې سره زه دویمه. وی چې کله یې زه رخصتولم، وی حضور پاک راته وفرمایل چې ښځې ته دې ووایه چې لا ډوډۍ نه پخوي، زه درځم زما مخکې به پخوي، او کټوۍ ملا ده نغري نه مه کوزوئ، زه به درځم. وی چې څنګه نبي علیه السلام راغی، وی ما ته وی کټوۍ دې کم دی؟ د مې صاحب دغه د په نغري پرته ده. وی لاړې مبارک یې پکې تو کړل. یاره زه ویم دا صحابه څونه خوش قسمت هغه خوراکونه خېټو ته تللي دي چې په کومو کې د رسول الله مبارک لاړې شامل دي. څومره مبارک خلک دی. بعضې خلک اوس هم صحابو پسې بد رد وایي، دا سپېره خلک دی، دا د پیغمبر دشمنان خلک دی. زما دوستانو پسې چې څوک کنځل کړي دی ما سره بغضي، چې زه یې خوښ یم، زما دوستان مې هم خوښ دي، نو چې د چا الله خوښ وي د خدای رسول به یې خوښ وي.
او چې د چا د خدای رسول سره مینه د خدای د رسول دوستانو سره به مینه چې هغه صحابه کرام قسم دی چې دوی څونه محنت کړې دا دین خو موږ ته ردي د مخه را رسېدلی که دوی دا محنت نه وی کړې دا خواري نه وه کړې دا کوششونه یې نه وی کړې تاسو ما تېره جمعه مخکې جمعه د احد قصه وکړه د بدر مې درته وکړه بیر معونه په داسې حالتونو کې چې د غریبانانو ډوډۍ به نه جامې به نه وي شلېدلې جامې به وي او د دې دین دپاره هغوی څومره مشقتونه جهادونه او څومره محنت وکړو موږ ته تیاران وړی را رسېدلی نو صحابو پسې نبی علیہ السلام فرمائے یو ځل وفرمایه وی ای خلکا ورې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې پام کوئ ګورې زما ملګرو پسې خبرې ونه کې زما ملګرې د هغې نه د غشو ټاکې مه جوړوئ لکه په غشي چې تاسو هدفونه ولئ پام کوئ زما ملګرو پسې خبرې ونه کې او بیا فرمایي الله الله فی اصحاب اوهو سخت جمله الله الله د خدای نه ویریږئ د خدای نه ویریږئ زما د صحابو په حق کې بدرت مو او بیا څه وایي د غشو ټاکې لا تتخذو د غشو هدفونه او ټاکې ته مه جوړوئ او بیا وایي فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم وی که تاسو کې یو کس د احد د غر عمره سره در خیرات کی د احد غر 3.5 میله کې غټ غر دی د احد د غر عمره سره در تو خیرات کی د صحابي د چټاکې خیرات تم نه رسي نو زما ملګرو ته ولې کنځلې کوئ او بل حدیث کې راځي وی زما ملګرو سره چې چا مینه وکړه وی زما د وجې ورسره مینه او زما ملګرو سره چې چا بغض وکړو نو دی زه بدي شم ځکه ورسره بغض نو سپېره سړی دی هغه څوک چې د پیغمبر په صحابو پسې لګیا دي او د حضور پاک ملګرو پسې بد راځي جناب نو ګوره د حضور پاک لاړې خوړلې دي لاړې مبارکې په هغه کټوۍ کې توکړلې او په هغه وړو کې هم لاړې مبارکې توکړلې او بیا هغه جابر ته وایي وایي ښځې ترې ووایه چې ځان له بله ملګرې راوغواړه چې ډوډۍ ورسره پخېږي و 3.5 کیلو خو یوه ښځه هم پخولی شي وایي نه ښځې ترې ووایه وایي بس بله ښځه وله راغله راوغوښتله او شروع یې وکړله وی حضور پاک با ډوډۍ راغشتې او یو غټ لوښی مونږ کره او په هغې کې به پخپله چوري کولې او کټوۍ ته به کاسه دننه کوله او په هغې کې به غوښه هم راغشته او ښوروا به هم راغشته او هغه به په هغه ډوډۍ د پاسه اچول او پخوا عربو کره به غټ غټ لوښي و 10 او 20 او 30 کسان به پکې ناستېدل لکه زمونږ په دې وطن کې دا روجو سره چې هغه غټه روجو دیګ پکې راغی هغه غټ د هغه اوسپنې شی وي داسې غټ غټ پینې به وي او لوی لوی کاسې به وي بس وی صحابه راتلل او مړېدل به او پاسېدل به او بیا به نور راتلل مړېدل به او پاسېدل به او حضور پاک به هغه ډوډۍ ورته پخپله چوره کوله او دا کټوۍ نه به پخپله په کاسه باندې غوښه او دغه ښوروا غشتله او د هغې د پاسه به یې چوله وی چې څومره د خندق خلک و ټول ماړه شو دا معجزه وه د حضور پاک ټول ماړه شو او وی قسم د حضرت جابر وی بخاری جلد ثانی کې راځي کتاب المغازی کې وی حضرت جابر وی ټول ماړه شو وی زمونږ تنور هغسې ډوډۍ راغورځولې ډوډۍ پکې پخېدې او وی کټوۍ هم هغسې جوشېدله چې څه پکې هم هغسې پخېدله دا یو معجزه ښکاره شوه وی دویمه یو معجزه بله ښکاره شوه خندق چې کله کنستېده وی نبي علیه السلام په خپله را سره لګیا دی کار خلک وایي که نه وی اسلام کې د مزدور ته پخنه اسلام کې چې کوم د مزدور قدر دی نبی علیہ السلام په خپله لګیا دی مزدوري کوي د دنیا یو بادشاه به نه نوښی چې مزدور سره بیلچه راوالي
نن د دنیا دا چې کم خلق لګیا دی دا لیبر ډے مناوي او د مزدور ورځې مناوي پاک ورځ به لکه بیلچې راوایي او یا چې هغه د کار ورځ شي نو یو بوټی به چېته نوکران به ورته بوټي م راوالي او ځمکه به م ولو کنې بیرچی به ولې پوټۍ غوندې ورکړي او پوټۍ خاوره به ور واچوي نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپله لګیا د مزدورانو سره خدمت کوي او ملا یې تړلې ده یو صحابي وی قسم په خدای چې د حضور پاک خېټه مبارکه مې ولیدله وی دوړې پې د پاسه پرتې غبار گرد و غبار پہ پاسا پروت تے او یو ځای کې یو چټان راغی یو سخت تلز مکو وی مونږ پې وسې کولې خو نه میده کېدلې وی نبی علیہ السلام ته مو الوې چې د الله رسوله داسې یو ترړه راغی یو کلکه چټان دی مضبوط او نه ماتېږي څه ورسره وکړو وی زه درغی وی لږ ساعت پس حضور پاک مبارک راغی وی چې راغی نو ګینتري یې اوچته کړه او راوی برولا او بسم الله وسره بسم الله الرحمن الرحیم وی غزار ورکا وی چې غزار ورکا نو درې مېسا داسې لکه د شګو په شانتې وبهېده او یو رڼا تې اوچته شوه وی چې دوباره بسم الله ووی او غزار ورکا نو بیا درې مېسا لکه د شګو په شانتې وبهېدله او چې درې باره بیا هغه کوداله اوچته کړله اگینتری او بیا بسم الله وی راوی برولا نو مکمل هغه چې کم کاڼي هغه لکه د شګو ریزه ریزه او درې واړو غزارو سره رڼا اوچته شو پې وی فرمایل چې دا لومبۍ رڼا تاسو ولیدله دې باندې خدای پاک ما ته د شام محلات وښودل او ما ته الله دا وفرمایل چې ستا د امت به خدای پاک دې شام ته رسوي وی دویم دل چې مې وواله او رڼا تې اوچته شوه نو ما ته د یمن محلات خدای پاک وښودل او دا راته الله ووی چې ستا امت به یمن ته رسېږي او چې دریم غزار مې ورکړه رڼا تې اوچته شوه نو دا د کسرا او د فارس علاقې ته رڼا ورسېده هغه محلات مې ولیدل او ما ته الله فرمایل چې ستا امت به دغه شام ته او یمن ته او فارس ته رسېږي او مقصد دا یو بله معجزه خدای ورته ښیي چې دې وخت کې خو ته باقاعده لګې خپل دفاعي پوزیشن کې او کافران راځي خندق کنه خو فکر مه کوه امت به دې د دې دنیا ګوټ ګوټ ته زه رسو انشاءالله العزیز همغسې وشوه بهر کیفو دا بله معجزه شوه او چې کار به یې کو نو صحابه او نبی علیه السلام به یو بل سره شعرونه هم وي نحن الذین بایعوا محمدا صلی الله علیه وسلم علی الجهاد ما بقینا ابدا مونږ هغه خلک یو چې مونږ د نبی علیه السلام سره په جهاد بیعت کړی تر څو چې ژوندي یو نو مونږ به د پیغمبر علیه السلام نه نه رستو کېږو او د کافرو دشمن په مقابله کې به ورسره جهاد دا به هغیم وی دا به صحابه وی او نبی علیه السلام مبارک با ورسره هم کله کله لګیا او دی به هم وی ته نور شعرونه هم دي هغه به په شریکه باندې به لګیا اللهم نبی علیه السلام به آواز وکړو اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم چې دی به ده وی چې نحن الذین بایعوا محمدا مونږ هغه خلک یو چې د نبی علیه السلام سره بیعت کړی دی په جهاد تر څو چې ژوندي یو ما بقینا ابدا نو بیا څه دي بیا به نبی علیه السلام وی اللهم لا عيش الا عيش الاخره فاغفر الانصار والمهاجره خدایا جون خو نه دی مګر د آخرت جون دی د دنیا جون خو د کړو جون کله بیماری به راځي کله تکلیف به راځي کله جګړې به راځي کله فتنې به راځي لا عيش الا عيش الاخره پوره کامل جون د دنیا نه دی د آخرت ته فاغفر الانصار والمهاجره خدای د انصار او مهاجرین وبخښي دا دعا به ورته په خندق کې کوله نو چې په دومره تکلیف کې صحابه هم لګیا د الله دپاره په تکلیف پې برداشت کوي او حضور پاک هم لګیا د خدای دپاره تکلیف برداشت کوي اوږې هم دي یخني هم کېږي نو تاسو ووایه چې دا دعا به خدای قبلېږي به نه قبلېږي د نبي علیه السلام او خو خامخا قبلېږي مستجاب الدعوات دی خو دغې وخته ګوره د دغې وخت دعاګانې چې دي
او صحابه وی والله لولا الله ما اهتدینا د خدای حمد به هغه وخت کې ادا کو والله لولا الله ما اهتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا خدای کته نه وی کنه نو مونږ به هدایت نه وي موندلی خدای دا خو ستا په توفیق او ستا په امداد مونږ په اسلام کې داخل شو هدایت موند مونږ به نه مونځ کړی وی او نه مونږ صدقه ورکړې وی الله دا خو ستا په وجه دي واقعي دا د خدای مینه ده مونږ سره چې الله مونږ مسلمانان پیدا کړي ټول وایي الحمدلله مونږ منځونه کوو مونږ صدقې ورکوو دا د الله مینه ده والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا إن الأولى قد بغوا علينا الله فمن باندې اطمینان راولي فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا خدای که مونږ او دشمن یو بل سره مخامخ شو خدای قدمونه کلک ان الاولا قد بغوا علينا دې کافرانو په مونږ زیاتې کړې په مونږ ظلم کوي چې هغه مکې نه زمونږ خلاف لښکرې جوړې کړې د ټولو کافرانو لښکرې غونډې کړې او په مونږ حمله کوي اذا ارادوا فتنة ابینا او دوی زمونږ نه څه غواړي مونږ واپس کفر ته راوغواړي چې واپس د مور پلار د نیکونو عبادت په شانت دین اختیار کې ابینا مونږ د دې انکار کوو که دا زړه وچ وي که نه او مونږ واپس هغه زوړ دین ته نه ځو نوی دین هم د اسلام قبول کړی دی نو چې دا ابینا به وي نو پیغمبر علیه السلام هم ورسره اواز پکې اوچت کړ او په شریکه به وي ابینا 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 چې مونږ د دې د کفر او شرک نه انکار کوو ان الاولا قد بغوا علينا اذا ارادوا فتنة ابینا په دې به اواز اوچت نه علماء دا معلوموي چې دا جهاد په میدان کې اسه شعرونه وي یا نظمونه وي د زړه د خوشحالۍ لپاره دا جایز دي نبی علیہ السلام دا په خپله ویلي او بیا جهادي دا جهاد دپاره ټریننګ کول او تربیت کول او خپل سامان د جهاد برابرول دا د نبی علیہ السلام ته د کوداله پکې استعمال شوه خندق یې وکنو په طائف باندې چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم کله حمله کوله نو د طائف مضبوطې قلاګانې وې نو هغې دپاره منجنیق استعمال مچوغڼه دا اوس چې پخوا به زمونږ په دې وطن کې خلکو سره مچوغڼې وې کاڼې به یې پې ویشتل هغه به یې لکه دا باڼچخ په شانتې مچوغڼې جوړې کړې وې په دې باڼچخ دا څلور طرف ته ټالونه یې پخوا دې خلکو پې ځانګل اوس خو نشته نو اوس لکه دې زمانه کې توپ استعمالولی شي یا ټینک استعمالولی شي او یا میزایل استعمالولی شي دارنګې زموږ علماء کرام یو څیز دی چې د دشمن په مقابله کې به هغې کې احتیاط هغې ته هوا استعمالول ریح باد استعمالول نو کتاب پخوا به زهریله ګیس استعمالو پرېښوده وی اوس هم دا ګیسونه راوتي دي او دا د دشمن په دینو کې پرېږدي نو تر څو چې سخت ضرورت نه راغلی نو دغه به نه استعمالی ځکه ماشومان هم پکې مړه شي او زنان هم پکې مړه شي او بوډاګان هم پکې مړه شي به نه استعمالی تر څو چې سخت ضرورت نه راغلی او باقي دې زمانه کې توپه شوه ټینک شو میزایل شو د استعمالولی شي دا صحابه کرام خپل دفاعی ساز و سامان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم په خپل استعمال کړی او قرآن شریف کې به الله فرمایي واعدوا لهم ما استطعتم من قوه چې تاسو د کافر په مقابله کې خپل طاقت ښه مضبوط طاقت برابر کړئ نه معلومو نن د مسلمان څونه تعداد مسلمان نن د کافر نه زیات نن د مسلمان تعداد د یهودو نه زیات نن د مسلمان تعداد د عیسایانو نه زیات نن د ټولې دنیا د مسلمان تعداد نه هندونه زیات دی بت متواله نه زیات دی چینیانو نه زیات دی روسیانو نه زیات دی او مسلمانان هر ځای ډغرې خوري که نه خوري ګوره افغانستان کې وګوره
ګوره په عراق کې وګوره، فلسطین کې وګوره، په کشمیر کې وګوره، په بوسنیا کې وګوره، په چیچنیا کې وګوره، ساخوا کې دغه لیبیا کې وګوره، شام کې وګوره، مصر کې وګوره، ځای په ځای مسلمان نن په غم اخته. دا ولې؟ ځکه مسلمان لا چې د کافر په مقابله کې کم جهادي قوت پکار دی او کم سازو سامان پکار دی انشته. نن کا د دشمن لګیا دی او د مسلمان خلاف نن بدماشي شروع کړې ده. ولې؟ هغه سره جنگي سازو سامان شته او تا سره نشته. ایمان تا سره دی خو جنگي سازو سامان کوم چې قرآن 1400 کاله مخکې ویلي دي چې دا تاسو خپل جنگي سازو سامان برابر کې. نو زمونږ چې کوم مالدار مسلمانان دي او مالدار ملکونه دي په عیاشو کې پراته دي، صرف په تعیش کې پراته دي. دا ډو سوچ یې نشته چې زما یو دشمن شته، یو کافر زما شته، او په مختلفو طریقو راځي او په ما باندې حملې کوي او زما مسلمان په مختلفو طریقو بربادی. ماشومان یې مړه کړل، زنانې کونډې کړلې، د وینو سیلابونه یې توی کړل. په دې سوچ دی چې کله مسلمان نوم ختم کو او مسلمان له چې کوم قوت او کوم طاقت پکار دی هغې ته د مسلمان توجه نشته. دا د مثال شو که نه؟ خندق نبی علیہ السلام کنولی دی، مچوغړې او منجنیقونه د طائف دپاره استعمال شوي دي. او قرآن حکیم کې الله وایي چې د دشمن په مقابله کې تاسو خپل ښه مضبوط طاقت او خپل اسباب او جنگي سازو سامان هغه برابر کې. بهر کې په دا خندق په تیار شو او برابر شو. دې کې یو واقع بل هم داسې وړه غوندې پېښه شوه. یو صحابي دی د نبي علیه السلام نه اجازت وغوښته، وی صاحبه ما له لږ اجازت راکړه کور ته ځم. دا قانون دی چې په جهاد کې بې د امیر د اجازت نه به کار نه کوي، د امیر تابعداري به. د هغه نه به اجازت غواړي. نبي علیه السلام ورته وی لاړ شي. چې لاړه دا صحابي کور ته، نو د سره خو نیزه وه، صحابه خو به خامخا وسله ځان سره ګرځوله. چې دې سینګ ته ورغلو، بیبي یې د دروازې پار ولاړه. نو عرب خو غیرتي خلک وو، دې پې شکي شو چې زما دا ښځه دروازې نه بار سینګ چاته ولاړه. نو نیزه یې نیغه کړه ښځې ته، وی ته بار سینګ ولاړه. ښځې ورته ویې ما پرېږده راشه کور ته، کور کې لوی غم پېښ دی، زه کله تښتېدلی یم بار. وی څه چل دی؟ وی ته قرآن نه وکړه چې دې سینګ کور ته ورغی او لوی خامار په کور کې پروت، لوی اجدها ده. وی دې مار د وجې نه زه در تښتېدلی یم دروازې ته. بس د سره خو لویه نیزه وه، هغه نیزې هغه سوک یې راواخېسته او د مار په دې سر یې کېښود. خو چې زور یې سینګ ورکړه دې مار له، نو مار یو چغه ووایي. دا ښځی وایي وی په دې پوه نه شوم چې مار مخکې مړ شو که د ما خاوند مخکې مړ. مار هم مړ شو، خاوند مې پرېوت دی. خدایا دا شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته مې الو چې د الله رسوله دقه چلی وکړه، مار یې په نیزه په سر کېښوده، مار هم مړ شو او زما خاوند هم مړ. په دې پوه نه شم چې کوم یو مخکې مړ شو، دواړه یو ځای مړ. نبی علیه السلام وفرمایل وإن لبيوتكم عوامر، وی ستاسو په کورونو کې پیریان اوسېږي. ستاسو کورونو کې پیریان اوسېږي. او مدینه منوره کې ګورې پیریان ډېر، هر قسمه پیریان پکې شته، مسلمانان هم پکې شته، د نبي علیه السلام نه دین زده کوي، او کافران هم پکې شته. لکه څنګه چې مدینه منور کې منافقین دي او یهودیان دي، دارنګې په دې کافرو په دې پیریانو کې مسلمانان پکې شته، انګریزان پکې شته، یهودیان پکې شته، مشرکان پکې شته، هندوان پکې دي، قسم قسم. نو چې تاسو کلم کور ته دننه کېږئ او مارم پکې ولیده، تحریج پې وکړئ. تحریج څه معنی؟ داسې ورته وایي یحرج علیکن ان تخرجن من بیتي، تاسو زما د کوره وځئ. یا د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد ورته پیش کې، اسألکن بعهد نوح و سلیمان ان تخرجن من بیتی.
یا پښتو کې داسې ورته ووایه چې د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام عهد درته مخکې کوم زما د کور دا ورته خامخا ووایه ځکه نوح علیه السلام چې کله کشتۍ ته خته ځان سره ماران هم پرې جوړ د هر جنس د حیواناتو نه یو یو ځان سره پرې جوړ نو د هغې نه یې وعده غوښتې اما اولاد ته به ضرر نه او سلیمان علیه السلام خو په هر چا حکومت و نو هغه هم د دې پیریانو نه وعده غوښتې را چې تاسو مسلمان ته ضرر نه رسوئ نو دا ورته ور یاد کړئ ورته ووایئ چې په عهد د نوح علیه السلام او د سلیمان علیه السلام د تا نه دا سوال کوم چې زما د کور وځه نو که پیرې خو غیب به شي او که پیرې غیب نه شو نو پته به ولګي چې دا پیرې نه دی بیا مړ کړه کور کې دې مار ولید نو سمدستي پې اواز مه کوه دا اواز ولله اول ورکړه په خبره خو رسېدی که که غیب شو خو خفه که غیب نه شو که پیرې خو غیب به شي او که پیرې نو او غیب نه شو نو بیا به ماري بیا مړ بهر کیف دا خندق صحابه کرامو په شپږ ورځې کې پوره کړ سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خو چې خندق سیند پوره شو نو د لسو زرو لښکر راورسېد 10,000 کافرانو لږ نه دي ډېر زیات ښځې ځان سره روستې دي تورې او نیزې او خان او په ډېر لوی جوش کې رالل په داسې جوش کې رالل چې د مدینې منافقان په یره کې پرېوتل قرآن شریف کې الله فرمایي اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم د مدینې نه په هر طرف حمله وکړه دې خو ساده شو چې په مختلفو طرفونو په څلورو طرفونو به مونږ په مدینه حمله کړو ازداد ذکر شو فوق و اسفل استیعاب ته مراد هر طرف نه حمله وکړه بره لاندې هر طرف نه حمله وکړه او دې مطلب و چې مسلمانان به ختم کړو پرېږدو یې نه به اذ زاغت الابصار د منافقینو سترګې کیرې بیرې شوې چې دا خو پکې مونږ مروسه ولبلغت القلوب الحناجر او دا زړونه مرۍ ته راورسېدل هلکه زړه مې د خولې نه راغی له خولې نه نه راځي لیکن دا هغه د تنګش او د تکلیف په وخت کې خلک دا محاورې استعمالوي اړونه خولې له راغله وتظنون بالله الظنون او په خدای هم بدګمانۍ شروع کړې دا منافقانو بدګمانۍ شروع کړې چې خدای پاک خو وایي چې زه به د پیغمبر امداد کوم امداد پرې ورسره ونه کړه هنالک ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شدیدا قرآن شریف کې الله فرمایي په مسلمانانو ازمایش را دا یو ازمایش دی ګوره ازمایش سي کله به مسلمان سخت راځي کله نه کله بیماری راځي کله روغ صحت راځي کله مړی راځي کله ماشوم پیدا کېږي دا ټول ازمایښتونه دي کنه چې په خوشحالۍ کې د خدای حمد ادا کوې او که نه ادا کوې او که تکلیف او غم دله راغی نو ته په هغې کې خدای یادوې او که نه یادوې غم او تکلیف کې به هم خدای نه یادوې او په خوشحالۍ کې به هم خدای یادوې او چې کوم مسلمانانو کامل هغې وي هذا ما وعدنا الله دا وي هغه دی چې موږ سره خدای او رسول وعده کړی وصدق الله ورسوله او خدای او رسول رښتیا ویلي دي هغې باندې نو ګبراهټ وما زالهم الا ایمانا وتسلیما د هغې ایمان نور هم مضبوط شو د پیغمبر علیه السلام تابعداري د هغې نور هم کلک رالل کافران د احد خوا کې خیمې خښې او په دې سوچ دي چې به په مدینه د هر طرف نه حمله ده او نن به موږ مسلمان خو چې رالل خندق یې ولید حق بک حیران اوهو دا څه دي مسلمانان خو په مدینه کې نشته هغې خو د خندق او د غر په منځ کې ډېره دي خو یو طرف ته غر دی په هغې نه شو راختلی بل طرف ته خندق دی اوس به څه کوو به دقسې به راتلل او د خندق په خوا کې په ډېره کېدل د خندق نه خو راپورې وتې نه شو 15 ګزه پلن او 15 ګزه جوړ خندق دی اوس به څه کېږي ولې چې په خندق راځي او کودېږي او مسلمان ورته ولاړ دی هغې یې په کاڼي ده په دا سر او که خندق نه راځي او راکودېږي او راخېږي نو مسلمان ولاړ دی غشې ورسره دی په دا غشې یې ولي صحبه شل ورځې یا یو میاشت دا کافران دخل ته دی رو او په دې سوچ کې دي چې موږ څنګه مسلمان ختم کړو
هغه حیی ابن اخطب چې کوم د بنو نذیر سردار و یهودي هغه لاړ د بنو قریظه و یهودو پسې د بنو قریظه یهودیان په مدینه کې اوسېدل هغې ته یې ویې راوځي د مسلمان خلاف د بنو قریظه و چې کوم مشر و کعب ابن اسد هغه چې ده ته وکتل حیی ابن اخطب ته نو دروازه یې ورته بنده حیی ابن اخطب ورغی دروازه یې ورته ووهله وی کعبه د دنیا کافر مې راغونډ کړي دي او نن مسلمان ختمو روزه هغه کعب ابن اسد یهودي ورته وی حیی ته وی دا سپېره وی دا مخ دې د سپېرو او وی خیر دې نه دی راوړی شر دې راله راوړلی دی هغه وی خیر مې راوړی دی نن به مسلمان ختمو پرېږدو یې نه د دنیا دشمن مې غطفانیان او د مکې خلک ټول راغونډ کړي دي کعب ابن اسد ورته وی وی قسم په خدای چې ما د پیغمبر علیه السلام سره وعده کړې او ما په وعده کې ډېر باوفا مونتی دی او ما ډېر رښتونی مونتی دی د خدای روی ونیسه او ځه مونږ په ارام پرېږده خیر دی ورته لګیا او هغه یې مجبور چې را مجبور یې که نو بنو قریظه و یهودیانو خپل عهد مات که راووتل نبی علیہ السلام ته چا وی چې د بنو قریظه و یهودیان مې ملګري شي لکه د بار نه دشمن دا چې د تورنګدو خپل خلک هم ملګري شي نو نبی هم ډېر خفه شو نو درې صحابه ولیږل وی تاسو لاړ چې سعد ابن معاذ رضی الله عنه او سعد ابن عباده رضی الله عنه او عبدالله ابن رواحه رضی الله عنه وی د دې خبرې ما تحقیق وکړې ځکه چې د بنو قریظه سره زموږ معاهده ده نو چې رښتیا وي معاهده ماته کړې ده او که نه دا درې واړه لاړه په حضور پاک ورته وی چې واپس راشئ د خلکو مخکې به ماته نه وایه اصله دا مسلمانان غریبانان ونه لقي ونه یریږي چې د بهر نه م راغلل او د کلي نه م زمونږ خلاف لښکر تیار شو دوی چې درې واړه لاړل واپس رالل نو حضور پاک ته پټ الوي په اشارو یې ورته وي وی صاحب خپله وعده ماته کړې بعد عهدي کړې ده د بنو قریظه یهودیان او هغې دا کافرو ملګري شو ډېر زیات نبي علیه السلام خفه پر دې هم خفه شو چې دا یهودیان ولې د ما خلاف دونه سازشونه کوي څه چل شوی ما سره خو یې لیکل کړي دي وعده یې را سره کړې ده څه لاړل را باندې لښکر یې را واچولې او سره د مدینې دې سره دا چې دي نو دوی دننه راووتل دا به څه کېږي ډېر پیغمبر علیه السلام پریشان او یو ورځ داسې مضبوط جنګ وشو داسې مضبوط چې نبی علیه السلام د ماسپښین لمونځ ونه کړو د مازدیګر یې ونه کړو د ماښام یې ونه کړو د ماسخوتن هم ډېر وخت تېر دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه راغی نبي علیه السلام ته وی صاحب ما خو مونځ نه دی کړی وی والله صلیت ما هم نه دی کړی قسم دې که ما وی ځای چې دوی چې دا مونځ وکړو نو پیغمبر علیه السلام په دغه ورځ ډېره سخته خیره ورته وکړه وی یا الله د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک خدای د کافرو کورونه او قبرونه د اور نه ډک کړي مونږ خو یې د مانځه نه منې کړو خصوصا د مازدیګر مونځ یې را باندې قضا مازدیګر مونږ ډېر اهمیت نو بیا اول د ماسپښین مونځ وکړو قضا بیا د مازدیګر مونځ قضا وکړو بیا د ماښام مونځ قضا وکړو او بیا د ماسخوتن مونځ قضا یو کافرو عمرو ابن عبد هغه راغی او هغه په څه طریقه یو ځای کې دا خندق لږ تنګ نو اسې راوځغله او په خندق راپورې وه او چې راپورې وه نو اعلان یې وکړو مقابلې ته راشي حضرت علي رضی الله عنه میدان ته ولاړ ورته وی څوک یې وی زه علي وی نه ستا مرګ زه نه خوښوم ته کشر یې څوک مشر را میدان ته که علي صاحب ورته وی زه دې مرګ خوښوم زه کشر یم خو زه دې مرګ خوښوم نو دا عبد عمر دی ورته د اسنه دا عمرو ابن عبد د اسنه ورته کوز شو چې کوز شو کوزېدو سره دا ډېر بدماش شو کوزېدو سره په حضرت علي غذارو په توره علي صاحب سره ډال و ځان یې بد که سر یې لږ زخمي شو او نور بچ شو خو چې سنګ ده غذار وکړه او علي صاحب بیا توره اوچته کړه او غذار یې داسې مضبوط ورکړه چې هغه د اوسپنې زغر اچولې وه
ځان یې مکمل په اوسپنه کې پټ کړی و خو حضرت علي صاحب داسې مضبوط غزار ورکړ چې توره د هغه اوسپنې نه مو وته او د ده نه مو وته مردار خدای مردار یو بل کافر نوفل ابن عمیر نوفل ابن عبدالله نوفل ابن عبدالله هغه را منډه کړې هغه وی زه به نن ځم او د مسلمانانو د پیغمبر به زه نن وجم پرېږدم یعنې هلکه دومره لوی خندق چې دی وی زما داسې اس دی چې د خندق نه پورې غاړه ټوپ ویلی شي توره لاس کې واغېسته او بعیني چې کوم دی کې حضور پاک ولاړو په دقه دی په خندق راغی او چې څنګه اس راوځغلو چې دا به د خندق نه ټوپ کي زما اس او نیغ به په پیغمبر علیه السلام په توره غوزار خو چې څنګه اس له ټوپ ورکړه نو اس یې په خندق کې لاندې پرېوته سره د ده او دا سټ یې مات شو مردار چې مردار شو کافر وی 10,000 درهم به درکړو او د دې نوفل دا لاش راله راکړي 10,000 درهم درکو دا لاش یې راکړي نبی علیہ السلام وی د مردارې نه زه لاش علم او نه مې دا مرداره او نه پیسې او نه مې دا مرداره پکار ده صحابو ته به اخوی ورته ورغورځوي بل څوک وایي چې 10,000 درهم خو ډېر شی دی د جنګ سامان به پرې والي حضور پاک وی نه په دې پلیت وجود د کافر نه پیسې غواړم نه مې دا پلیت وجود پکار دی وی روکېږه دغسې وله ورکړي داسې لږ غوندې منډې تړلې وشوې یو صحابي دی نعیم ابن مسعود غطفاني نبی علیہ السلام لراغی وی صاحب وی زما قوم غطفانیان په دې کې پراته دي او وی هغوی ته زما د اسلام پته نه لګي چې دی مسلمان نو که اجازت راکړې زه ورځم چې د خپل قوم لږ وشم پوهېږې نبي اسلام وی ډېره ښه ده زه ورځه الله دې حفاظت وکړي دی په خندق ورپورې وت او دې غطفانیانو ته ما پېژنې لکه ته کوم ځای وې هغوی ته پته نه وه چې دی مسلمان شوی دی او مدینې ته تللی دی ته کوم ځای پیدا دی خواله راغلم که حضور پاک ته وی ګورې لږ دروغ به پکې ویم نو جنګ کې دروغ ویلی شي وی وایم اجازت دی ورته یې ویل زه ستاسو ملګری یم که وی داسې کار دی چې د مکې او د مدینې د خلکو خو خپله دشمني ده د مکې خلک ټیک شو نبي علیه السلام پوه شه نو زموږ څه کار دی غطفانیان چې موږ دلته کې رالو او صرف د حویې خطا کړو د کجورو په بانه یې راوستو تاسو څه خیال دی په دې خندق تاسو ورتلی شئ غطفانیان ورته ویل نه نشو ورتلی وی هسې ځان ووجنو ځای چې ځو بس هغې اعلان وکړه وی دی چې ځو غطفانیان ترې روان دی کې خدای پاک طوفان راوست داسې طوفان الله راوسته قرآن شریف کې الله فرمایي انزل جنودا لم تروا داسې لښکرې او باد خدای راوست طوفان چې د دې کافرو خیمې اوچتې کړې او دوی چې په نغرو کوم لوښي ایښودي د پخلي هغه لوښي ته یې خوا کړل او د څارو بچي اوچت کړل دونه طوفان او چې څوک په ځمکه ناست و بچو که څوک په ولاړو هغه به اوچت کړل او خیمې او دا لوی طوفان دی او زلزل د سترګو کې شګې پرېوتې په خولو کې پرېوتې بس نر به هغه و چې خپل اوښ ته خاته او تښتېده بس نر هغه و چې خپل څاروي یې لیده او تښتېده ټول او تښتېدل لاړل دا 20 ورځې یا یو میاشت دوی د مسلمانانو خلاف د مدینې ګیر چاپېره دیره رب العالمین د مسلمانانو امداد وکړه الله وی باد مې راوسته او لښکرې د فرشتو مې راوستلې او کافر مې د نه وستل لاړل او تښتېدل نبی علیہ السلام یو اعلان وکړ وی الآن نغزوهم ولا یغزوننا صحابه ته وی مبارک نشه د دې نه پس به کافر زموږ مقابلې له مدینې ته نه راځي باس دی خیرې راتللي دې نه پس به مونږ دی خیرې راتللي نو دا لویه معرکه دا پیښه شوه دې ته غزوې خندق وایي او غزوې احزاب وته زنانه هم پکې یو لویه توره کړې ده حضور پاک زنانه په مدینه کې یو قلعه کې بندې کړې او حضرت حسان ابن ثابت رضی الله عنه چې کوم مشهور شاعر د حضور پاک و هغه ته وی ته د زنانو سره کښېنه د سپینګیرو بوډا یو یهودي وره دا بنو قریظه یهودیانو خو صادره چوکه کړه وعده خلافي یې وکړه یو یهودي ورغې معلومات کوي چې د ښځو سره څوک
فوجان شته که نشته مسلمانان څوک حفاظت کوونکي شته که نشته حضرت صفیه رضی اللہ تعالی عنہ یہودی صحیح کر حضرت حسان ابن ثابت ته وی صفیه د حضور پاک ترور د پلار خور حضرت حسان ته ورشه او پر یهودی غزار وی په څه په حکم ما سره سړي وی د خیمې د لرګي والا په دا سړي حضرت حسان وی د سپینګری په غزار کولې شم زه خو نشم کولی وی خان بس ورغله حضرت صفیه او لرګي اوچت کړه یهودي په دا سر چې وی و مردار حضرت حسان ابن ثابت ته وی زه ښځه یم ګوتې نشم وروړی او ته دې اوس 1900 د خیمې نه دې قلا نه بار وروغورځوه د قلا په دیوال نه یهودي راوړېدلې نو دا یهودیان به ویریږي وایي به چې مسلمانانو سره سړي شته موږ باندې راځي حضرت حسان وایي زه بوډا یم د دې غورځولی شم زما لاس کې کم دي طاقت دې څنګه ونیسم نو بیا حضرت صفیه رضی الله عنها ورله او په جامو کې صادرونو کې ونیوه او د قلا نه پورې غاړه وروغله هغې کې دا حکمت و یهودیان په انتظار و چې مسلمانانو سره سړي شته که نشته خو چې دی وغورځو یهودیانو ویل که سړي ورسره دی هغه یې زمونږ دغه یې مړ کړ جاسوس یې راله مړ کړ او دونه تکړه سړي دي ورسره چې بال یې راته راوغورځو خدای حفاظت کوي نبی علیہ السلام یو آواز وکړ وی څوک به لاړ شي او ماله به د کافرو خبر راوړي حضرت زبیر رضی اللہ عنہ پاسید وی زه به لاړ شم ګوره د خندق نه وراوړېدل اسان کار نو ګران کار نبی علیہ السلام بیا آواز وکړ وی څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي خندق نه ورپورې وځي بیا زبیر پاسید د حضور پاک د ترور زوی بیا کېناسته بیا آواز وکړي څوک به لاړ شي چې ماله د کافرو خبر راوړي زبیر بیا پاسید نبی علیہ السلام وی لکل نبی حواری و حواری الزبیر وی د هر پیغمبر یو خاص امدادګری ملګری وي او وی زما امدادګری ملګری حضرت زبیر او د دنه پیغمبر علیہ السلام یو انعام یې ولو ناشنا انعام انعام څه دی وی فداک ابي و امي وی ای زبیره زما مور و پلار تانه قربان نو دی لاړ د خندق نه ورو او ځان لا به حفاظت کوي د خندق نه وروړېده او د کافرانو په منځ کې چکر ولګاو او بیا راغی او نبی علیہ السلام ته ټول حال یو موقع کې بیا وفرمایل وی څوک شته چې په خندق ورپورې وځي او زما خبر راوړي حضرت حذیفه ابن الیمان رضی اللہ عنہ پاسید وی صاحب دا کار بدو بڑا آسان کار خو نه دی وی خزه ورځه پې وی الله به دې حفاظت کوي خو حذیفه ګورې سبقې نه ما له به صرف اطلاع راوړي چې د هغوی څه حالت حذیفه ابن الیمان وی ورله وی پکې ګرځېدم اړو چا لیدم نه وی ابو سفیان چې کوم د کافرو مشر سردار دی وی دې مې خوا کې وی ما وی چې غشي باندې دا سر ولم چې بس مړ شي وی د حضور پاک خبره را یاده شوه چې ګورې سبقې نه وی ابو سفیان لګیو ملګرو ته چې زه چیزو دې دوړو خو غرق کړو سترګې م د خاورو ډکې شوې خوله م د خاورو ډکه شوه او اورونه هغه چې کم اورونه یې بل کړي د خوراک دپاره هغه اورونه زول یوړل او خیمې پرې وسوځول او قوم رانه وتښتېد غطفانیان وتښتېدل بس ځای چې زو خیمې غونډوې دی راغی حضور پاک دی الوی وی صاحب سړي دې په تېښته دي قوم په منډه دی وی ابو سفیان خو مې د غشي لاندې شومې چې مړ کومې وی تاسو وی چې سبا زیاتی کار نه کوې نو وی پرې مې خور وی ښه دی وکړه الله د مسلمانانو مضبوط مدد وکړه په دې جنګ کې او ګټه خدای پاک مسلمان مضبوطه ګټه رب العالمین مسلمان له او ټول کافر خدای پاک د ذل او د باد په ذریعه باندې واپس وتښتول مکې ته هغه خندق ډېره موده و بیا ورو بند شو اوس خندق نشته هغې ما یو ځای کې تاریخي بنیاد باندې هم یو سړي نه مې تپوس هم وکړ
مخکې یو دلته تللی وم یو بوډا بابا تسبیح او دا د هغې خرڅول په ګاډي باندې ای بابا ته د کوم دی وایي زه د مدینې یم ما وی هغه خندق ځای درته معلوم دی چې هغه کوم ځای کې نو مخامخ یو سپایي ولاړ په سړک د پاسه وی هغه شورتۍ والا هغوی سپۍ د شورته وایي وی هغه شورتۍ والا یې او وی دا د خندق نښه ده سړک پې د پاسه جوړ چې کوم ځای کې دا مین روډ روان دی دا ټول په هغه خندق د پاسه او خوا کې جبل سلعه ده په دغې غر کې یو غار هم ما په خپل هغه غار لیدلی دی په هغه غر کې شته نبي علیه السلام به عموما د شپې لاړ هغې کې به آرام او دمه به سخت تکلیف و صحابو ته نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته دا تکلیفات برداشت کړل خدای ولا فتح ورکړه نصرت یې مولا دې کې رونو دې خبرې ته مې اشاره ده چې مسلمان باندې به تکلیف خامخا ده ګوره الله په یو جبریل علیه السلام وزر باندې غون عادیان غرق کړل غون سمودیان په یو چغه پې غرق کړل دلته هم داسې کولی شي لیکن دې کې د الله حکمت ګوري مسلمان آزمایش پې کوي چې د الله لار کې تاسو ته قرباني ورکوئ که نه ورکوئ او بل دې کې دا هم حکمت و چې داسې د اهل مکه خدای نه تباه کول ځکه الله هم دې خلکو ته بیا رتو هدایت ورنصیب دغه ابو سفیان رضی الله عنه چې په احد کې د کافرانو سردارو په خندق کې د کافرانو سردارو دا خدای مسلمان ته هغه د ابو جهل زوی عکرمه رضی الله عنه چې په بدر کې او په احد کې د کافر لوی سپسالارو خدای مسلمان هغه خالد ابن ولید رضی الله عنه چې په احد کې د مسلمان خلاف سخت جنگ وکړو او د اسونو د رسالې سپسالارو هغه خدای پاک مسلمان دا اکثریت کافران دا خدای پاک بیا مسلمانان دا الله پاک دا حکمت رونو دغه صحابه دي دین لپاره لوی قرباني ورکړي خود رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک زندگی ټوله د قربانونو ټوله د قربانونو اسانه خبره نه ده په دغه قربانو دا دین موږ ته راورسېد اوس د دین حفاظت خو موږ وکړو بس نبی علیه السلام مبارک خپله ډیوټي پوره کړې ده صحابه خپله ډیوټي پوره کړې ده اوس دا دین دا به موږ محفوظ ساتو دا دین به امت ته موږ رسوو د دې دین آبیاري په موږ باندې ده او دا دین امت ته دعوت او تبلیغ او دین رسول د دې دین دفاع کول دا زموږ ذمہ داري ده دا به اوس موږ کوو رب العالمین دې د حضور پاک راوړلی دین راوړلی شوي دین ټول امت ته ورسوي او الله دې زمونږ نه راضي شي خدای پاک د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي او څومره کافران چې نن د مسلمان خلاف برسرې پیکار دي رب ذوالجلال دې ذلیل او رسوا کړي خدای دې ذلیل او رسوا کړي خدای دې ذلیل او رسوا کړي الله ته زمونږ د مجاهدینو حفاظت وکړي خدای زمونږ د مسلمانانو حفاظت وکړي خدای زمونږ د مسلمانانو اتفاق نصیب کړي پروردګار زمونږ د وطن او ټول اسلامي ملکونه په دین او په اسلام آباد کې او ته اتفاق نصیب کړي مریضانو لپاره دعا وکړئ چې الله شفا ورکړي یو مریض دی په هسپتال کې زمونږ یو ملګری دی جمع د دې عمر زو د هغه والد صاحب دی هارټ اټیک ورته شوی دی دعا ورته وکړئ چې الله ورله شفا ورکړي الله روغ صحت یې نصیب کړي یو بل ملګری دی هغې کور کې مریضان دی الله دې ورله شفا ورکړي یو بل دوست دی بچي نشته دعا ورته وکړئ چې الله تعالی ورله نارینه اولاد ورکړي زموږ د باغیشال الله دې کور والا وفات شوي دعا وکړئ چې الله مغفرت نصیب کړي د آخرت لوی سفر الله د راحت او د خوشحالو کړي د چا مردګان وفات دي خدای دې ټول وبخي الله یې زموږ نه راضي شي خدای پاک دې زموږ په زړه کې د دین رڼا واچوي او خدای پاک دې زموږ مشران ټول وبخي او الله تعالی دې زموږ نه د دنیا او د آخر خیر او برکت ته الله موږ له راکړي او د دنیا او د آخر د فتنو او د غمونو او د آفتونو نه رب العالمین په امن کې وساتي د چا هم چې اولاد نی خدای د نارینه اولاد ورکړي چا ته څه مشکلات وي خدای مشکلات پریشانې او ټینشنونه په خوشحالو باندې بدل کړي رب ذوالجلال ته زموږ نه راضي شي خدای ته زموږ نه راضي شي خدای ته زموږ ګناهونه معاف کړي خدای جنت الفردوس هم نصیب کړي خدای د ځنکدن او د قبر د عذاب نه مو ساتي خدای د رسول الله صلی الله علیه وسلم محبت په رګونو کې واچوي خدای د هغې تابعداري نصیبه کړي رب العالمین د هغې د جنډې لاندې جنت ته بوتلی کړي د هغې د مبارک لاس د حوض کوثر به نصیب کړي
دې حاضر جمع کې چې د چا په زړه کې څه حاجت وي خدای دې حاجت پوره کړي. الله که څوک بې روزګاره دی خدای د حلالو روزګار یې نصیب کړي. خدای که د چا تنخواه ده پکې برکت وله واچوي. څوک زمینداري کوي په رزق کې برکت واچوي او څوک نوکرۍ نشته او روزګار یې نشته ته وله ښه روزګار ورکړي پروردګاره. ته زموږ نه راضي شي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وآله وصحبه اجمعین برحمتک یا ارحم. دیوی د بدر د صحابو نمونه مې راوړي دا صحیح ده. د سره دي د مدثر سره بدر د صحابو نمونه دي نو دیوی که څوک یې اخلي نو وربکړو. سپي او پیشو چې څه نقصان وکړي د دې وجل داسې بېځایه وجل نه دي پکار خو که داسې د لیونتوب حیثیت ته رسېدلي وي او بیا ترې بندتن وي نو بیا لرې کولی شي چې مال هم درله بربادوي یا وجود ته نقصان رسوي. او یهودیانو ښځو سره نکاح کولی شي. دا صحیح ده یهودي یا عیسایم نه ښځې سره. د امامت خبره ده او د ماما ځان له بیا د دې مسلې تپوس وکړه. د امام مطلق چا تپوس کړی مونځ زر کومه نو لږ په احتیاط کوه مونځ نو بس دې کې خو خپل دا بعضې کار دی چې دې باندې ته مکلف یې خپل سوچ سره فکر سره ښه په احتیاط باندې خپل مونځ کوه او جذبات نری پکار ښه دا لا حول ولا قوة الا بالله وایا او دا خدم دې ستا لپاره چې څوک هم جذبات وي جذباتي وي لا حول ولا قوة الا بالله دی وایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم دی وایي او سار کې لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملک وله الحمد وعلى كل شيء قدیر سل کرتا وایي جذبات خشیه نه دی هر کار په اطمینان پکار دی. نبی علیہ السلام فرمایي وی جذباتیت دا د شیطان نښه ده. السلام علیکم ویلکم ټو مولانا شیخ ادریس صاحب شهید رحمت الله علیه یوټیوب چینل. په دې بیان کې تاسو واورېدل د غزوه خندق واقعه د سیرت النبی صلی الله علیه و آله وسلم د اورېدلو لپاره د مولانا شیخ ادریس صاحب یوټیوب چینل ضرور سبسکرایب کړئ. جزاک الله.